بیا ثاني ته ځو شیخ سره به نن ناکاږو سر زمونږ دی او سر د هغه دی که نه. السلام علیکم ګراني مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو د سټارټینګ کې ورکوټي شاندې کلیپ هم صحیح کړو ګل چاهت ته او سندل خټک ته. نو دی چې دی نو ناشته کوي او ناشته کولو نو بس دی یو دا خبر وکړه چې مونږ چې دی نو په شیخ باندې په اف آی آر کټ کولو دپاره به ځو. ولې چې شیخ مونږ ته ټلیفون وکړو وایي ته زموږ پروموشن وکړه، پروموشن دپاره راشه. نو مونږ چې دی نو ورته وایو چې ستا پیسې کمې دي، ته پیسې کمې راکړې، پیسې راله زیاتې راکړه، نو ځکه به زه ستا سو پروموشن به کومه. نو شیخ چې کم دی نو هغه آډیو کال دی هغه په سوشل میډیا باندې ورکړه، په سوشل میډیا باندې ورکړه. او هر یو کس اوس دا خبره کوي چې ګل چاهت چې دی نو د هغې دونه ډیمانډ دی، هغه دونه پیسې غواړي. اصل کې د هغې چې کوم ډیمانډ و نو هغه د پروموشن هغه و. نو هغې ویل زه به چې دی نو ستا دپاره به چې دی نو ایډ به کومه، نو ستا د دوکان دی که هر څه دی نو هغې دپاره به زه درنه دونه پیسې اخلم ته به ماله راکړې. نو ده ورته نه دونه به در کومه. اوس دا هغه خلک دي چې څوک چې دی نو د ګل چاهت دا خبره غلط سایډ ته وړي، نو دا هغې خپل کول فیل دی. نو چې کوم رښتیا خبره ده، چې کوم صفا خبره ده، هغه دا ده د ګل چاهت د پروموشن خبره کړې او د پروموشن خبره ترې نه کټ کړې ده. او خبره دا کړې ده چې ګل چاهت چې دی نو دونه پیسې به وغواړي. نو پخپله یو انسان سوچ وکړي ګل چاهت نه خو چې دی نو دا هلک دی او نه دا جینۍ ده. نو ګل چاهت ته څه ضرورت دی چې هغه د ډیمانډ کوي او بیا دونه پیسو ډیمانډ کوي. نو مخکینی چې دی نو هغه سره هم سر سترګې عقل شعور خو لري که نه. نو تاسو ته هم پته ده چې یو درې مخلوق له انسان دونه پیسې ورکړي څه دپاره؟ خپل عوض دپاره. نو دا خبره خو غلطه راځي. نو دوستانو چې کوم اصل حقیقت و ما تاسو سره بیان کا. نو د ګل چاهت روانه ده وایي زه چې دی نو ناشته وکړم، هغې نه پس زه په دې شیخ باندې اف آی آر کټ کوم. د څنګه زما د آډیو لیک کړې ده، نو دا د ګل چاهت رایټ دی. نو تاسو څه ویل غواړئ دې باره کې لازمي کمنټ سیکشن کې خپل جواب را سره شیر کولی شئ. انشاءالله ډېر زه تاسو سره یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی له پامه والسلام.